دا زمون خلقو دي نو زمون دي کرتوتونو ته چې ګوره په مونږ به عذابونه نه نازلي په مونږ به قهر نه نازلېږي چې په باب د دین کې مونږ دومره صفر یو چې خدای خدای نه ګڼو رسول رسول نه ګڼو قرآن قرآن نه ګڼو مذهب مذهب نه ګڼو هیڅ نه پوهېږو خو که یو خر راپاڅېدو او مونږ ته ووایي چې دا شی مذهب دی مونږ هغې پسې یو قچر راپاڅېدی وایي چې دا شی دی مونږ هغې پسې نه مونږ به تباه کېږو نه غر کېږو به نه نن سهار را سره یو لګیا وی ټیکسونه ډېرو لګېده مالما خو یو شعر ته جمعې مونځ ته راځې که نه وی چې او مالما خو ویلي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته خبر دا وی چې د حال تر دا بدتر وی ډاکټر یې نه بزولي دو وی تا ته خو د عشق بیماري ده دې نه توبه وباسه نو جوړېږي وی دې نه خو الله که توبه وباسم خدای دې نورم دا مرض زیات نو یار ته وایي ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته خبر دا وی چې د حال تر دا بدتر وی دې نه نور غرق شي زیات نه مونږ چې دې نه زیات غرق زمونږ حال وګوره ټیکسونه زه وایم تاسو به وګورئ او د ځان تماشه به وکړئ د هغه ورځې انتظار وکړه د هغه ورځ چې ته خپلې ښځې له نږدې ورځې ټیکس به در باندې دی د هغه ورځې انتظار دا ټول زمونږ اعمال د ټیکس په شکل د وی سی آر په شکل د ټي وي په شکل مونږه د بټو په وخت کې کوثر نیازي راغلی و دلته چراټ ټي وي سټیشن افتتاح کړ نو خلقو ته مبارکي ورکوله چې زه به رنګین ټلویزیون افتتاح یو ورځ تاسو ته کوم نو مونږ ورپسې شو چې خدای دې تباه کړه ته خو مولای بیړه دې غرقه شه کور دې د میردین جومات شه ته خو مولای ته څنګه وایې چې زه به د رنګین ټي وي سټیشن افتتاح تاسو ته کوم مونږ چغې جوړې چې چغې م جوړې کړې اوس زمونږ موجوده امیر المؤمنین چې دی دی راغی په صدر کې د ټي وي سټیشن افتتاح وکړه چې په 18 کروڑه روپۍ لګېدې 18 نو تاسو وایئ چې صدر صاحب د کوم شي افتتاح وکړي نو داسې چل شي د یو ملا زوی و هلکانو سره په ښکار ووتو چې په ښکار ووتو نو نور څه ورته میلاو نه شو ګیدړي وویشتو د ملا زوی لګي شو ګیدړي وویشتو چې ګیدړي وویشتو نو هغه هلکانو ورته یې چې هلکه څه اوسۍ موسۍ پیدا نه شوه ګیدړ دی دا خو مردار دی ویل څوک وایي چې مردار دی د ملا زوی زه یم او مفتیان تاسو ځان نه جوړ زه وایم چې حلال ډېره ښه ده چې راله پلار ته یې وایي چې میاں جي ګیدړ حلال دی هغې وایي چې نه مردار ہے کون رکھنے کے ګیدړ حلال ہے مردار دی څوک وایي چې حلال دی وی چې جی نور جمال آنکھنے کے ګیدړ حلال ہے استا زوی نور جمال ہوئی چې حلال اچھا نور جمال آنکھنے چلو پھر میں کتاب دیکھ ورګه چې زه کتاب وګورم کتاب راغسته دی هغه ټول هلکان داسې ورته لاندې ناست د اوس کتاب لاس کې نیولی دی او ورته وایي چې سنو بھائی سنو کتاب دا مسئلہ کہ جتھے میاں نور جمال جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال نور جمال چی چرته یلته گدڑان میدڑان ټول حلال دي دیکھو وګورئ چې صدر پاکستان د کوم ټي وي سټیشن افتتاح وکړي هغه مبارک بیا بالکل رواي دا غي کړه سینماګانې بالکل روا دي ځکه چې په هغې باندې 15 روپۍ ټیکټ دی نو 15 کې 2.5 د حکومت ټیکس دی خیال هم راغی
50 روپے د بایسکوپ ټیکټ ته نو 2.5 په د حکومت ټیکس ته نو چې دله ټیکس ورکې نو سینما هم روا شو دا وی سی آر زکه حرام دی دوی ورپسې لږ ګرځي راګرځي چې دوی له په ټیکس نه دی ورکړی تو اوس په باړه کې وی سی آر والا او په دې کسٹم والا یې راوړه چې په دې راوړه دوی یې ونیسي او کسٹم ټیکس په ورکې بیا وی سی آر هم روا دی په دې خبره پوهېږئ دغه شریعت چې دا دوی کم چغې وهي شریعت بینچونه یې جوړ کړي دي او دا دی را روان دی او هغه دی راغی او اسلام او نظریه او پلانې او پلانې دا مونږ خو د اسلام نم بار یو او نظریه نم بار یو نظریه پاکستان نم مونږ بار یو ځکه چې پاکستان کې صحیح اسلام غواړو شرمېدل اسلام پکې نه غواړو نو مونږ د هر څه نه بار کړي نمازي ځانو دوی له چې پکې څه ورکې بیا روان دا هغه مولا کار دی درته مې قصه کړې وه 3 طلاق یې ښځې له ورکړه 3 طلاق او استاذ له 3 ورځې سار دا پنن بای چې په خیر وغنه دایره په څلورم ورځ ورته چې جی داسې ښځې ته مې په غصه کې هم او بس په ځان پوه نه شم یو 2-3 مې ورته وی ښه وی بس ته یو 2 ورځې نورم زرا ذکر مطلب دا چې دا روغنه به خوړې را خوړې ورته چې داس چل دے چې گل نو گول مگول رکھسی ہیں اور کسی نو کیا نہیں ہے ملا بڑے ظالم اور تجا راتی جا کے تو اپنی رن نو کمی کہ تنے منو قبول کی تو ہے نہ بوئی چھ ہاں نو تو ورتے چھ منے بھی تنو قبول کی تو ہے بس نکاح مشی اور نور ملیانو نہ وی چھ بجلی گر مولا نے مولا کو منے پوچھے اگے خوی چھ نکی وی چھ او بڑا ظالم مولا ہے اس دے نزدیک نہ جاوی اور تباہ کر چھوڑ دیا تے منو کدی کدی آیا کر جو گل ہوئے تے میں انہوں گول مول کر کے تیرے واسطے صفائی کر نو عزیزہ معاملہ ٹولا گول مول دا خیال درا گئے چے دوی خوشحالی اغار سے بیارا واجی او چے دوی خفائی ارچ حرام علاقہ کے تاندار نے اجازت والا ڈما گڑاوا خیر دے کتاندار نے دی اجازت نہیں اغستے گڈمانه شه ګډو په خوا به حلال او حرام د خدای او د رسول په لاس کې حلال او حرام به قرآن او حدیث کو اوس حلال او حرام د انتظامیه لاس کې دي اجازت والا حلال اجازت دی نه اغسته حرام په دې خبره پوهیږئ زما عزیزانو دې طرف نه خدا توقع مکوي چې داسې نظام به په تاسو راشي چې ستاسو اصلاح به وشي دا طرف ته خو خوب هم مه ګورئ ځکه چې دا خلق دی نهر او نهر سړی چې دی هغه د خپلې خېټې په غم کې وي هغه سره د بل شي غم نه کوي یو سړی وږی نو وږي سره د بل د خېټې غم نه سوا د خپلې خېټې دا غریبان نهر دي نو د دوی ځان له خېټې نه ډکېږي دوی ملک او قوم څه کوي قوم له څه سوچ پکار دی چې دا مونږ په څه بلو بلو سر یو مونږ ته څه سوچ پکار مونږ ته د خپلې زندګۍ جوړولو څه اسباب اختیارول پکار دي زما عزیزان روجه ده اوږد تقریرونه پکارم نه دي چې زه درته وکړم خواره شپه چې سملی سوچ کوا چې دا زه څه له پیدا یم او زه کوم څه زما د ژوند غرض څه دی زما د بچو د ژوند غرض څه دی زما دا کور چې قدرت ما ته راکړی دی د دې کور غرض څه دی دا زه یې مشر کړی ولې په دې ټولو اسبابو باندې سوچ کوئ فکر کوئ بیا هغه اسباب اختیاروئ د کور نه د دوستانو نه شنیانو نه محلې نه علاقې نه اوس تاسو وګورئ زمونږ جوماتونه دا جومات دی چا کې چې تاسو ناست یې د جمعې لمونځ پکې دې کې حافظ ولاړ دی قرآن ختم زما زوی دی هلته خپلې تراویح چې وکړي بیا دلته راځي د حافظ پسې
سو رکاتو کې تلاوت و بیګا راته وی یو صف کې نیم پاتې شو ټول خلق تخته تاسو وسوای چې د دې محله خلق چې پچا کې دا جمعات او څوک پکې وغځيږي نو مونږه صاحب دغه قران ورپسې بیا په قبرونو وایو او دغه قران ورپسې په کور کې په ختمونو د دې جمعات د حافظان چې چا قران وي او دوی ژوندۍ دي او ته و تختې ده کنه جی دا حافظ بیا کور ته بوزي چې راشه اوس د پسې دا درې سپاره وایي چې دیو بخلي تاسو په دا زاړه ایمان وایي چې په دې قران به دوی بخلي اخر دومره خو خدای عقل درکړی دی دا قران بتاته وي چې او مولا خلق دې دانا او خېجا پرون ته ولاړ وي پروجو کې د پکیلان دې در پسې نیمه غنټه قران اورېدو ته نشو درې دې اوس تما د پسې شپارس کولو ته قبر ته او قیامت ته لګي جالدار اخلاصي په دې قران به دا قوم راخلاصي د ختم پشپه بیا شیطانت لټول جمعه ډکی پولای وی او چای وی او شیرینی لاله اله په قران دا د مالګه په دم کا اله صاحب دا چینی په دم کا اله دا پلانې په دم کا په دمونو ممونو نکیږي تور خړم یو صاحب په دمونو نکیږي په جون راشي د قران ته ودرېږي د خدای په قهر اخته یي د خدای تبا کړی یي خدای غر کړی یي خدای شرمولی یي نور بم شرمای په جون ورته ودرېږي د خدای کلام واوري خدای کلام زده کوي د خدای کلام ته سرونه ټیټ کوي کینی بیړې بم دغه خدای فرعون غند لعین رونیو دا قصه به مخکې راځي ان شاء الله فرعون غند چې رونیو بیا چې خلاصول نه شو هغه فرعون چې ټول سلطنت با سجده ورته لګول او خدای ورته وی او بوله حکم کو په بوله رونیو هغه فرعون بیا چې خلاصول نه شو چې یو ځل د خدای رونی سي په خدای مې د قسمی چې نه دی بیا مور خلاص کی نه دی بیا پلار خلاص کی نه دی بیا زوی خلاص کی نه دی رور خلاص کی نه دی دوست خلاص کی نه دی علاقه خلاص دغه سهار جمعات کې چې ګورئ رومبای دو درې شپې ګرمه ګرمۍ وه او صاحب اوس خلک تختی دا فصلي مړزان چې دي دا د بټیارای زامن دا د بټیارای زامن قرآن نه تختی تراو نه تختی منځونو نه تختی دا قوم او خورز لا بعضې پکې راشي مولانا صاحب تاسو نه وایي دا وګوره سال دی سال دی دا ټیپر ګران دی ډېر شکر دی چینی ګرام ډېر ښه کار دی ته دې ځان ته خو مو ګوره دا خو الله دی عذاب داسې ښکاره نه راځي چې را روان یو د ګولې غوندې استاد مازغه والوځئ عذاب کله صاحبه د مجسټریټ په شکل کې عذاب کله د پولیس تانیدار په شکل کې عذاب کله صاحبه د کچرو په شکل کې عذاب کله د ټیکس په شکل کې کنه جی دا شکلونه دي مختلف د عذابونو او استاد اعمالو شامت ته مختلف شکل کې بعضی وخت کې ته یو ګناه کې ملوث نه غیر شه د بلې ګناه ده او دا من درته مونږه از خپلو کې وایو دا وایو چې دا حکومت یره ظلم قسم مې دې په خدای کدا لریش او د په ځای بل هغه د موګي والا رانغه نو زمانه دا ګیره کړه چې سو پر د دې قوم حال کې کوم قوم چې خپل حال په خپل نه بدل کړي د برن نه بدلی لاندې نه خپل حال بدلې نو اله بده حال بدلی برن نه بدلی په دې 35 کال کې خو تاسو وایي چې موږ وایي جدالت دغه نموي چې اله کلمې